عیسی بیا وفرمایل چې د یو سړي 2 زامنو. نو کشر خپل پلار ته وویل پلاره زما برخه جایداد مال راکا. نو پلار خپل جایداد پاغي تقسیم کو. لږه موده پس هغه کشر زوی خپل ټول جایداد خرڅ کو، پیسې په نغدې کړې او چرته لري ملک ته لاړو او هلته خپل مال په بدچلنۍ دوړه کو. کله چې هغه هر څه خرڅ کړل نو په هغه ملک کې سخت کات راغلو او هغه ضرورتمند شو. نو بیا هغه په هغه ملک کې د یو زمیندار سره نوکر شو. نو زمیندار هغه خپل پټو ته ولېږلو چې خنزیرانو لا د خوراک بندوبست وکړي. د هغه ډېر زړه کېده چې د هغه پوستکو نه ګېډه ډکه کړي کم چې به خنزیرانو خوړل، خو ده ته د دې اجازت نه و. خو کله چې د هغه عقل سر ته راغلو نو ویل زما د پلار ټولو نوکرانو سره د خپل ضرورت نه زیات خوراک شته او زه دلته د لوږې مرم. زه به لاړ شم خپل پلار ته به ووایم چې پلاره ما د خدای پاک او ستا خلاف ګناه کړې ده. نور زه د دې قابل نه یم چې زه ستا زوی وګڼلی شم. نو ما خپل ځان سره نوکر کا. نو په دې نیت هغه پاسېده او د خپل پلار کور طرف ته روان شو. خو هغه لا ډېر لرې و چې د پلار په نظر شو. نو زړه په درد وکړ او ور منډې کړه او ور تر غاړه وته او ښکلې کړه. خو زوی وویل پلاره ما د خدای پاک او ستا خلاف ګناه کړې ده. د دې نه پس زه ستا د زوی ویلو قابل نه یم. خو پلار یې خپلو نوکرانو ته وویل زر شئ زما د ټولو نه ښه چوغه راوړئ او ده ته یې ور واغوندئ او ګوته ور په لاس کوئ او څپلی ور په خپو کوئ. زموږ هغه ښکلې او سرب سخې راولئ او حلالې کوئ او راځئ چې په شریکه خوشحالي وکړو. ځکه چې زما دا مړ زوی بیا را ژوندی شو، دی خو رک شوی و او بیا ومونتی شو او دغه شان هغې خوشحالي شروع کړه. نو په همدې وخت کې مشر زوی په پټو کې کار کولو. کله چې کور ته واپس را روان شو نو په لار کې د ساز او ګډا اوازونه د هغه تر غوږه شو. هغه د خپل یو نوکر نه تپوس وکړو چې دا څه میله ده. نوکر ورته وویل ستا رور خپل کور ته را واپس شوی دی او ستا پلار هغه ته ښکلې سخې حلال کړ ځکه چې هغه روغ رمټ بیا موندلو. خو مشر زوی غصه شو او کور ته د ننوتو نه انکار وکړو. د هغه پلار بهر راغلو او ورته منت جاري وکړه چې دننه راځه. خو هغه ورته په جواب کې وویل دا دومره کلونه ما ستا لکه د غلام په شان تابعداري کړې ده او کله مې هم ستا د حکم نه مخ نه دی اړولی او تا ماله یو چیلې هم نه دی راکړې چې ما په خپلو دوستانو ته میلمستیا کړې وې. خو چې اوس ستا دا زوی رالو چې ستا مال یې په کنجرو والوزولو نو تا هغه ته ښکلې سخې حلال کړ. نو پلار یې په جواب کې ورته وویل زما زویه ته خو مدام ما سره او څه چې زما دي هغه ټول ستا دي. نو موږ ته ځکه خوشحالي او جشن کول پکار دي چې ستا دا مړ رور اوس بیا را ژوندی شو، دی خو رکو او موږ بیا وموندلو.